پخوا زمانې کیسه ده چې د خټکو پل کلي کې خلکو ډېر په خوشحالۍ ژوند کاوه. په دې کلي کې 3 بېروزګاره ملګري هم اوسېدل چې د یو نوم نورولي و، د یو نوم عبدالله او د بل نوم امین شیر و. یوه ورځ عبدالله او نورولي د یوې لویې ونې لاندې غمجن ناست و. نورولي وویل راځه نن د امین شیر سره مشوره وکړو. دواړه د بل کلي پر لور روان شول چې امین شیر سره ملاو شي. امین شیر د هغوی په خوشحالۍ هرکلی وکړو. زما مشورې ته ورشئ. زه به ځان نه جالي پیره جوړ کړم او تاسو دواړه به ځان نه پیریان جوړ کړئ او د شپې به خلک ډاروئ. خلک به ما ته راځي او موږ به ډېرې زیاتې پیسې وګټو. دوی درې واړه په دې خبره باندې متفق شول. هغې نه پس شپه شوه او کلی په تیاره کې ډوب شو. عبدالله او نورولي سپینې چادریانې واغوستې. هغوی د پیریانو په شان کوڅو کې ګرځېدل. هغوی به د خلکو دروازې ټکولې او خلک به یې د خوبه راپاڅول. یوه بوډۍ ښځه چې اجوا نوم یې و دروازه یې خلاصه کړه او چغې یې شروع کړې. د هغې نه بعد دوی بیا هم د خلکو دروازې ټکولې خو خلک یې د خوبه راپاڅول. خلک د خوبه راویښ شول او وډار شول او خلکو همدا شپه همداسې په ډار تېره کړله. نورولي او عبدالله د ونې لاندې ناست وو او د بلې شپې پلان یې جوړ کړو. هغوی هماغه شان سپینې چادریانې راواخیستې او د کلي په کوڅو کې هماغه شان عجیب او غریب اوازونه ویستل او د خلکو دروازې به یې ټکولې. دا ځل یې نور هم زیات شور جوړ کړو. ماشومان د میندو تر شا پټ شول. سړي د لرګیو سره کوڅو ته راووتل. په دې شپه ډېر رش و او یوه بوډۍ ښځه اجوا دوی ته وویل چې دا ډېر خطرناک پیری دی. دوی سحر وختي د ملک میرو کور ته لاړل او هغه ته یې وویل موږ وژغوره. تاسو ټول چوپ شئ. زه به د دې مسلې حل را پیدا کړم او تاسو به د دې مسلې نابیدمه کړم. په دې دوران کې نورولي او عبدالله ورپاڅېدل او ملک صاحب ته یې وویل ملک صاحب یو پیر شته چې موږ دې ستونزې نه بېغمه کړي او زموږ دا ستونزه حل کړي. نورولي او عبدالله امین شیر ته ځان ورورسوي او هغه ته ووایي چې سحر ته ځان تیار کړه. عبدالله او نورولي سره د ټولو کلیوالو د امین شیر طرف ته روان شي. امین شیر هم ځان تیاروي او ځان نه جعلي پیر جوړوي. هغه ځان نه جعلي پیر جوړ کړو او شیشه کې ځان ته وکتل. کله چې خلک راغله امین شیر ته سلام وکړ. امین شیر ته یې ډېر درناوی ورکړ او امین شیر ته راغله چې زموږ د څه مسله ده. امین شیر ورته وویل چې په دې باندې به ستاسو پیسې راځي. پیر صاحب چې کله کلي ته راورسېد نو خلکو لاټینونه لاسونو کې نیولي وو. امین شیر پیر د کلي منځ کې اور بل کړو او چغې سورې شروع کړې. عبدالله او نورولي هم پټ پټ ورته کتل او خندل یې. هغې نه وروسته ملک میرو امین شیر پیر ته انعام هم ورکړو او امین شیر پیر د خپل کور په طرف واپس روان شو د هغه ځای نه. او چې کله سهار شو خلک ډېر خوشحاله وو چې نن شپه خو ډېره ښه تېره شوه. امین شیر، عبدالله او نورولي ډېرې پیسې ترلاسه کړې. یو ماشوم چې مشال نومېدو په سوچ کې شو. هغه خپل مور او پلار ته کیسه وکړه چې ما یو 2 کسان ولیدل چې چادریانو کې پټ ول. خلکو شک پیل کړه او کلیوالو خپلو کې سره مشورې کولې. مشر هم په فکر کې شو. هغه د پلټنې امر وکړ. ملک میرو خپل کسان ولېږل چې تر څو حقیقت معلوم کړي. عبدالله، نورولي او امین شیر د ونې لاندې ناست وو چې په دې کې د ملک میرو کسان راغله او دوی ترې واڼی ونیول. تاسو زموږ سره ډېر غټ خیانت کړی دی او د دې سزا به تاسو ټولو ته میلاو شي. هغې نه وروسته نورولي، عبدالله او امین شیر د ملک صاحب نه بخښنه وغوښته او هغې نه وروستو دوی خپل کارونه پیل کړل. او هغې نه بعد نورولي، عبدالله او امین شیر ښه په خوشحالۍ ژوند کاوه.
د دې کیسې نه موږ ته دا سبق میلاو شو دوکه لنډه ګټه لري خو رښتیا او حلال کار تل ښه نوم او بریا راوړي